سورۃ زخرف کی ذکر دی 50 سپارہ آیت نمبر 67-68 الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. پورز د قیامت باندې به یو دوست د بل دوست نه بیزار وي، یو دوست به د بل دوست دشمن وي. الله فرمای الا المتقین، مگر کوم چې تقوادار دي، تعلق د الله د رضا د پر ساتلی، د الله د رضا د پر یو بل سره ناستا ولاړه وا تګ را تګیو، نو دوی به یو بل ته پیدا ورکوي. همدارنګه سورۃ مومن کی ذکر دی 2 آیت نواله د 10 پوری. سورۃ رعد 3 آیت کی هم دا مسله ذکر د 14 سپاره کی. او یو بهترین حدیثم ابن ابی دنیا پدی زبان دی نقل کړي قاضی ثناء الله پانیپت رحمه الله ته نقل کی. هغه وايي اذا كان يوم القيامه خرج ولدان المسلمین بأيديهم الشراب. وی پورز د قیامت به د مؤمنانو مسلمانانو بچی دارا پاسی رو بوزی او پلاسونو کی به دوی سره د جنت شراب وی، او یا د شراب نه مراد خالصی مخلصی وبدی. دوی بچوائی فیقول الناس لهم اسقونا، خلق بورتوائی چی منتگیو اے ما شمانو دا اوبا من تراکی. فیقولون ابوینا ابوینا، دا ما شمان بورتوائی چی نا من د خپلو پلارانو دا پارا ولاریو، من د خپلو پلارانو دا پارا ولاریو.